دا یو تاسو شاکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت مبارک راته ویلک بیان کړي دا خو ډیرو کې د تفصیل غواړي او زبد دومره ویما دا حسان ابن ثابت رضی الله عنه شعر چې هغه فرمایلی او د شعر منسوب دی چې خلقت واحسن منك لم تلد النساء واحسن منك لم ترقت عيني خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء هغه فرمای وای ستا په شان خسته زما سره ګونډې دي او ستا په شان خسته چرته مور نه زیږولې او د هر قسم عیب نه تر صفات پیدا شوی ګوي چې تا څنګه ځان غوښتا قشانت پیدا شوی نو دیو جن صحابه کرام هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د سپومې په شان ته خسته بلکې دا غیر ډیر خسته وای او داغه قد مبارک چې کومه درمیانو نه ډیر لوړو او نه ډیر چې کوم دغه چیتو او دارنګي دی سترګې چې کومې سترګې د نبی صلی الله علیه وسلم غټ غټ سترګې او داسې تور وی لکه قدرتي چې تور وی او دنګ پوزا او کلی خلو سسرا ننګي او کلی یخته او دارنګي دا بدن چې کوم ډیر دغه لکه چاقو ډیر چې کوم دی هغه ماندو یعنی وشم نو دا ډېر خوري صفات چې هغه په حدیث یو کې راغلي دي او په دې باندې مستقل امام ترمذی کتاب لیکلی شمائل محمدی صلی الله علیه وسلم بس دغه حسان بن ثابت دا شعر هغه پوره دی او دا به شرط ان شاء الله یو موضوع په دې باندې پای کې بیان ان شاء الله